چې برای ماښام دی بیا نوی پلان جوړ کړی و بیا دې د کوټې څخه د موټرانو د ګاډیانو دپاره ډریوران اغوښتي ول واوره بي ام صاحب او ملګري صاحب تېرګاش خو دې لغړیانو چې په ډبرو ګرماتي کې او دې ګش چې هر چا موټر رااسټارټ کړي بیا به دا ولس او دا لغړیان سوځي ولې پر موږ دا عربي استعمالیږي ولې زموږ پښتانه ته دا پلانونه جوړیږي موږ پر خپل حق موږ پر خپل روزګار پنځه اتیا شپې کېږي چې پر دې روډ ناست یو او غیبسي د لوري د ضلع انتظامیې د لوري عربي استعمالیږي نو موږ ټوله د چمن وځوانانو وسپېږو ته هم دا خواست کوو چې وروره که د شپې غږ در باندې وسو یا د ورځې غږ در باندې وسو ټوله به د کپټن صاحب د دروازې سره هلته بیا ورته درېږئ چې د هر چا موټر درکړئ بیا به یې سوځئ بیا به یې راروکوم په شرافت نه یې لکوئ دلته پر موږ باندې ټلیفونونه تار پرېږدي برای ماښام چې کوم دی د پلان تایید تاړئ دلته ټلیفونو کار نه کوئ بیا چې موږ یو اعلان وکړو زموږ د پرلت وبغلو ته زموږ د پرلت وشاته زموږ د ښار وشاته زموږ د وطن وشاته درېیم قوت ناست دی چې بیا هغه عربي استعمالوي چې نه چاپسته او نه موټرانې لکوي بیا به هغه درېیم قوت او منافقن ناستی بیا په فرکنډې کوي چې دا یو پلان ولو دا لغړیانو سره جوړ کړي هر سړی دې پوښتنه پسې وکړي چې برای ماښام یې د کوټې څخه ډریوران راغوښتي ول موږ د هغه ورته ولاړ ولو نو موږ به ولس ته خواست کوو موږ به هغه خلکو ته خواست کوو چې یا په ګنجو کې ناست دي یا پر تړو ناست دي یا پر توپانو ناست دي پر پرلت باندې کاڼي راغورځوي پر پرلت باندې هغه خبرې کوي چې دا پرلت لا څه کوي در کومه پورې ناست دی موږ واضح ورته ویلي دي چې موږ به د هر ساعته د یوې ځوان او د یوې سپېږورې او د یوې لغړې په تلفون ویلې کوو چې موږ ته د مشرانو د خوا څه اطلاع نه وي راکول سوې موږ اوس مشران و دا ځای ته درولي دي چې موږ ته به دوی فیصله بیا راکوي مشران به در مخه وي موږ به په بغل کې ورسره روان یو دا ولس به روان وي چې پر هر خوا یا پر دروازه ورکړئ یا پر کلا ورکړئ یا د ډیسي و دفتر ته ورکړئ بیا به موږ پر هغه باندې قدم واخلو زموږ پر پرلت کې کاڼي څوک نه وروي زموږ فعال پارټیز پسې دي څوک خبرې فالتو پوسټونه نه کوي دلته په پرلت کې یو سیاسي د پرلت د خرڅلاو اختیار نه لري نه یې لغړی لري نه یې دلته خان ملک لري دا د دې ټوله وطن مسله ده دا د دې ټوله کار مسله ده دا د دې ټوله پښتانه مسله ده دا زه یو خیلی یو دا فالتو کیسې دې نه کوي او بله زموږ په چمن کې مسلحتي کمیټې چې کوم جوړه سوې ده او دوی تللي دي زموږ پر تجارانو او زموږ پر خانانو ګرځي مسلحتي کمیټې ته هم زه دا وایم چې دا ولس د لوږې نه پستنګیه او د خودکشي مري او د خیرات نه غواړي پرې ولاړاست په کوټه کې کښېناستاست وګیسو انګېټۍ ته کښېناستاست هلته مې ځانونه ګرم ساتلي دي دا ولس دا پښتانه دلته ستړي ناست دي پر دې روډو ناست دي دلته ریاست عربي پر استعمالوي په عربونو پیسې مې ټولې کړې د چا دپاره مې ټولې کړي دي که د خپل کمپین دپاره کوئ یا د خپل نامه دپاره کوئ یا د خپلې پارټۍ یا د ګوپرستۍ دپاره کوئ هلته ولاړ شئ اسلام آباد ته دا ټولې پیسې اسلام آباد ته درسره یوسئ پنجابیانو ته یې ورکوئ
ستا خبره ده چې تی په پټه کې اوس ناست یاست تصویران مې را روان دي نن د پلانکي خان و دروازې ته ولاړ نن د پلانکي سیاسي و دروازې ته ولاړ زموږ پیړونه دولې کمزوره نه دي نه زموږ ځوانان دولې کمزوره دي چې و فقر ته ولاړ دي د لوږې دې مړه سي او دا زکات و دا فقر دې په دې ولس نه خوري یو دې سي دا ګورنر له دې وروي دا وزیرانه له دې وروي دا فقر دې په هغو وخوري ولس مې په تامه کښېنولي دي پښتانه مې په تامه کښېنولي دي دلته به خلک بیا وایي چې د هغه په مسلطي کمیټې پسې ولګېدی موږ پسې لګېږو نه موږ رښتیا واضح ورته وایو چې څه لیکلې دا پیسې د خپل نامه دپاره چې سوی تصویران پر فیسبوک باندې شیرېږي چې مسلطي کمیټې پلانکي ځایله کړلې ده مسلطي کمیټې پلانکي سیاسي له ورغلې ده ولې مې خاموشي اختیار کړ نو دا خو معلومه ده زموږ د دې پښتانه د چمن د پښتانه سره دغه سپېږري دغه ذمهواره خلک ظلم بربریت کوي چې ظلم او بربریت یې نه ورسره کوئ په دغه یا کاله کې به دا ولس هر ورځنه ستړي کېدی هر 15 کاله چې تېر سي بعد 15 کاله به بعده چې انتخاباتونه کېږي زموږ ولس ته یې جټکه ورکول کېږي زموږ چمن ته یې جټکه ورکول کېږي دا خو معلومه ده چې زموږ د مشرانو او زموږ د سپېږرو د لاسه ورکول کېږي راسئ موږ د سپېږرو مشرانو ته هم دا وایو چې زموږ د ټول آل پارټیز او زموږ د ټول ولس د چمن د ولس اختیار ستی دی د هر ځای هر کال هره میاشت دا ولس مستړي کوئ چې هره میاشت ته یې رنګارنګ ستړیاوې دا وطن ته ورکوئ هر رقم ستړي ورته پېښوئ موږ ورته وایو چې زموږ له ولس د ستړیاوو څخه لاسونه واخلئ زموږ ولس ته اختیار ورکړئ زموږ عوامو ته اختیار ورکړئ په سیاست هم دا خواست کوم وخان ته هم دا خواست کوم وروره ولس په خپل سر ایله کوي دې اوس همت کړی دی د دې کوچني بچي د 7 کالو بچي په هر څه باندې سر خلاص دی هم یې په باډر سر خلاص دی هم یې په خانو په ملکو هم یې په لغړي سر خلاص دی په دا ولس ته ازادي ورکړئ دا ولس آزاد کړئ ولې ولس ستړي په میاشتو میاشتو ستړي خوا د خلک نه بدوي چې د یو جومات یو سړی خالي صرف په چکه وول شي او دی په نیمه ګنټه کې ټوله پاکستان جامعي دی په نیمه ګنټه کې ټوله وطن جامعي او دلته زموږ د پښتنو د چمنه سه د اسلام آباد او د پېښور او د لاهور پښتون افغان او پښتانه ټول